رورې دا راته ووایه چې ضیاءالدین د کوم ځای او سویم سمسټر یې و؟ لا سټوډنټ و د دیر دی او 7 سمسټر دی. رورې دا راته ووایه چې ته روم ته لاړې، ته ضیاءالدین روم ته، نو د خودکشي څنګه کړې وه؟ د کته پروت و او بر پرتغاغ په پنکه کې ځوړ و. نور بیا زه نه خواله تلم نه. الله پاک دې وبخښي ډېر. دوستانو، د اسلامیه کالج یو طالب علم چې هغه خودکشي کړې ده، پنکې پورې ځان ځوړند کړی دی. نوم یې و ضیاءالدین او د دیر سره تعلق و. نو د هغه ملګري سره موږ خصوصي انټرویو کوو. راځئ د انټرویو پول وګورئ. ملګري دا راته ووایه چې دا څه چل شوی و، موږ پرې کیسه پوهه کا. بس پرون مازیګر دی راغی بهر و. ښه، نو دا راته ووایه چې په ای ټایم کې خوشحاله و که نه خفه و؟ او لکه خفه وم څه موټر زیاته. ښه، لکه خفه و. خو دا راته ووایه چې تاسو چې چکر مکر له وتی که نه په روم کې ناست وئ؟ موږ بهر ته مو ووتو ملګري چکر لا بیا. ښه، لکه چکر نه تلي وای. ښه، مخکې څه چل شوي و؟ د مونځ یې مو وکړو. بیا ویل چې دوا به مو وکړو، پخلی به مو وکړو. ښه، نه نو بیا خو پخلی وکړو، روټۍ موټۍ خو خوړه که نه؟ موږ لا والا تقریبا 8-9 ملګري موږ یو ځای روم کې روټۍ وخوړه. نه نو روټۍ چې وخوړه د هغې نه پس تاسو دې یوازې پرېښودو روم ته؟ لکه ډېر زیات مینت ورته وکړو. دی ویل چې زه سټډي کوم او زه یوازې سټډي ښه کولی شم. ښه ملګري، دا راته ووایه چې دې چې بیا روم ته لاړو چې سهار شو، تاسو دروازه وټکوله، ته لاړې، نو ده ځان څنګه پانسي کړی و یا ځان څنګه خودکشي کړې وه؟ ما خپل ذاتي صرف دومره لیدلی دي چې د کته پروت و او بر پرتغاغ په پنکه کې ځوړ و. نور الله پاک دې وبخښي خاورو سره. خودکشي حرامه ده دوستانو، او خودکشي مه کوئ.